تر کوم حده باید خواري وکړو، تر هغه حده تر څو چې په ځان کې وس وینئ، تر څو چې ستاسو په بدن کې د وینې جریان روان وي. تر هغه وخته که سوچ وکړو هیڅ پوه کس اول پوه نه و، هیڅ کامیاب کس اول کامیاب نه و، هیڅ پوهاند اول پوهاند نه و، هیڅ ډاکټر اول ډاکټر نه و، هیڅ تجار اول تجار نه و، هیڅ پیسه‌دار اول پیسه‌دار نه و، او هیڅ وړتیا مخکې نه وه. ټول به له یو تکلیف څخه تیریږي او هغه به برداشت کوي تر څو یو ځای ته ورسیږي. تر هغه کوشش کوو تر څو چې په بدن کې ساه وي او په بدن کې مو وینه جریان لري. کوشش دې څه لپاره کوو چې الله پاک راڅخه د خپل مخلوق لپاره د خدمت کار واخلي. الله پاک راڅخه د خپل مخلوق لپاره خدمت واخلي. د دغه لپاره خدمت یې کوو د الله لپاره.